کوم خلق په دې خطا دي چې ګنې مونږ خو دا جهاد کوو دوی دې په ځان نه خطا کېږي دا مفسدین دي د الله مشیت څه ده كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين چې کله هم دغه سازشان غواړي چې جنگ اور بل کړي الله دا سازش ناکام کړي او اور مړ کړي او دوی کوشش دا وي چې په مخ ځمکه فساد. افسوس نن سبا داسې جاهلان فاسقان او منافقان شته چې د الله جل جلاله د لارې مجاهدین مفسدین بولي هغوی ته د شر او فتنې القاب کاروي د شهوت پرستۍ پیسو د دجالي رسنیو له تبلیغاتو متاثره شوي دي دا خلک یا د ناپوهۍ له امله داسې خبرې کوي او یا یې قصدن د باطل خدمت ته ځانونه وقف کړي دي. الله جل جلاله په قرآن کریم کې داسې خلکو ته سخت وعیدونه ذکر کړي دي. الله جل شانه فرمایي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. او کله چې هغوی ته وویلی شي چې په ځمکه کې فساد مه کوئ وایي بېشکه موږ اصلاح کوونکي یو هو بېشکه هم دوی مفسدین دي مګر نه پوهېږي. څوک چې مجاهدین مفسدین بولي هغوی دا نه پوهېږي چې فساد څه ته وایي. فساد دا دی چې طاغوتي نظامونه حاکم وي. فساد دا دی شریعت د عمل وړ نه وي. فساد دا دی چې مسلمانان د کفارو تر ظلم لاندې وي اسلامي امت ذلیله وي. فساد دا دی چې یو نظام په سود ولاړ وي. فساد دا دی چې نارینه راپورته کېږي له نارینه سره نکاح کوي پلار له لور سره نکاح کوي حد نه جاري کېږي جوماتونه بمباریږي. فساد دا دی چې یو څوک د کفارو په اشارو ونڅېږي خپلې د وطن خویندې په کفارو د ډالرو په مقابل کې وپلوري. خو الحمدلله مجاهدین همدا ظلم له منځه وړي شریعت نافظوي د اسلام عزت بیرته راولي او د کفري حاکمیت ریښې باسي. مفسد څوک دی؟ مفسد هغه څوک دی چې د کفري نظام دفاع کوي. مفسد هغه څوک دی چې د شریعت د نافظېدو مخنیوی کوي. مفسد هغه څوک دی چې د اسلام د دښمنانو ملګری شي. هغه څوک مفسد دی چې د مجاهدینو جهاد تخریبوي هغوی ته د فتنې نوم ورکوي او د هغوی د مشروع قتال خلاف تبلیغات کوي. دا ډول خلک د الله جل جلاله د عذاب مستحق دي. که توبه ونه باسي د هغوی ځای به دوزخ وي ځکه چې دوی د باطل طرف نیولی دی. الله جل شانه فرمایي ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. بېشکه هغه کسان چې له الله جل جلاله او د هغه له رسول سره دښمني کوي هغوی به د ټولو نه ډېر ذلیله شي. هغه څوک چې د غزوة الهند مجاهدین مفسدین بولي آیا تاسې پوهیږئ چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو نه انکار کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تغزون الهند فيفتحه الله فإن تستشهدوا فأنتم خير الشهداء وإن تفتحوا فأنتم خير الفاتحين. تاسو په د هند پر ضد جهاد کوئ نو الله جل شانه به تاسو ته فتح درکړي. که په دې جهاد کې شهیدان شئ نو تاسو به د غوره شهیدانو له ډلې څخه یاستئ او که فتح مو ترلاسه کړه نو تاسو به تر ټولو غوره فاتحان یاست. دا حدیث ښکاره کوي چې غزوة الهند د اسلامي امت یو لوی تقدیر دی. د دې مبارکې جګړې ګډونوال به یا د شهیدانو ستر ویاړونه ترلاسه کوي یا به د اسلامي فتوحاتو تر ټولو غوره فاتحین وي. د ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فإن أدركتها أنفقت فيها نفسي ومالي فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر. ابي هريره رضی الله عنه فرمایي چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د هند د جهاد زیری راکړ. که زه په دې جهاد کې ګډون وکړم نو خپل ځان او مال به پکې قربان کړم. که شهید شم نو د غوره شهیدانو له ډلې څخه به یم او که ژوندی راوګرځم نو زه به د ابي هريره المحرر په لقب وپېژندل شم. ابي هريره رضی الله عنه دا حدیث د یوې لویې خوشحالۍ په توګه روایتوي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هند د جهاد زیری ورکړی او هغه پکې د شهادت هیله لري. دا جهاد د داسې ستر عزت خاوندان روزي چې یا شهیدانیږي یا جنت ته ځي یا ژوندي پاتې کېږي او د برکت خاوندان به وي. خو له بدبخته نه چې نن سبا داسې خلک هم راپورته کېږي چې دغه سپېڅلي مجاهدین مفسدین بولي. د ثوبان رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وعصابتان من امتی احرزهم الله من النار وعصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عیسی ابن مریم علیه الصلاة والسلام. ثوبان رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زما د امت دوه ډلې دي چې الله جل جلاله به د دوزخ له اور څخه وساتي. یوه ډله هغه ده چې د هند پر ضد جهاد کوي
او بل هغه ډله ده چې د عیسی علیه السلام سره به یوځای کیږي. دا حدیث ثابتوي چې د هند د جهاد مجاهدین به د قیامت تر ورځې افتخار لري. الله جل جلاله به هغوی د جهنم له عذاب څخه خوندي ساتي. ای د توحید مجاهدینو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث رڼا کې تاسو ته زیری درکوم چې غزوة الهند یو حتمی مبارزه ده چې پکې د امت غوره زلمیان ګډون کوي. اوس وخت دی چې د جهاد نیت وکړئ، یا به شهیدانیږئ یا به د اسلام د لویو فاتحانو په کتار کې راځئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ کله هم دروغ نه دی ویلي.